اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر جوهر علي د نیو ویډیو سره کوم اولنی ویډیو چې ما راخ کړی و په هغې کې تاسو ډېر زیاتې کوېسچنې رالیږلې دي، خو د هغې نه ما داسې کوېسچنې راغوښتې چې کوم د هغې ورلډ هیلث ارګنایزیشن د هغې جوابونه ورکړي چې بلکل اتنټیک لکه صحیح د هغې جوابات دي. د هغې نه پس شکرا الله او ستاسو د ټولو مننه، ستاسو د مینې، محبت او د سپورټ. نو اول به موږ د ټولو اولنی کوېسچن له راشو چې آیا کرونا وایرس چې دی صرف مشران دپاره خطرناک دی؟ نو د WHO ورلډ هیلث ارګنایزیشن مطابق دا جواب پناه کې دی. دا هر قسم عمر والا خلک چې دی هغه افیکټ کولی شي، په هغو باندې اثر کولی شي، که ماشومان دي، که هغه ځوانان دي، که هغه بوډاګان دي، که هغه زنانه دي. دویم نمبر کوېسچن چې آیا کم زنانه چې د ماشوم بیماری او ماشومې کېږي دا وایرس هغه ته ترانسفر کیدی شي، یعنی هغې ته منتقل کیدی شي؟ ولې زموږ سره داسې قسم وایرس شته کله چې یو زنانه د هغې وایرس په هغې زنانه کېږي او ماشوم پیدا کېږي، نو هغه وایرس هغه جراثیم د مور نه هغې بچو ته منتقل کېږي. خو تر اوسه پورې د دې وایرس داسې قسم ایویډنس، داسې قسم ثبوت نشته چې هغه دا ظاهر کړي چې دا وایرس د مور نه بچو ته منتقل کېږي. نو د دې خبرې لا تر اوسه پورې هېڅ قسم ثبوت نشته. دریم نمبر کوېسچن چې کومه مور خپل بچو له پی ورکوي، آیا په دې پیو کې دا وایرس خپل بچي ته ترانسفر کیدی شي، منتقل کیدی شي؟ نه دې جواب هم پناه کې دی. تر اوسه پورې داسې قسم ثبوت لا ایویډنس موږ ته نه دی راغلی WHO ته چې هغه دا ثابته کړي چې چې کومه مور خپل بچو ته پی ورکوي هغې ته دا وایرس منتقل کیدی شي. خو چې دا پی ورکوي هغې ته ضروري ده چې ماسک یې اچول یا خپل لاسونه د هغې صفای دا یعنې مخکې په صابون یا په سینیټایزر باندې هغوی دا په ډیټالو باندې دا خپل لاسونه انځلي وي. څلورم نمبر کوېسچن چې د دې علاج څه دی؟ نو تر اوسه پورې د دې هېڅ قسم سپیسیفیک یو خاص علاج نشته، نه ویکسین شته، نه داسې ګولۍ راوتي، نه داسې شربتونه راوتي دي چې هغه د دې وایرس علاج وکړي. صرف دغه یو علاج دی چې ته یو 14 ورځې په خپل کور کې کښېنې یا په یو داسې ځای کې کښېنې چا سره میلاویږي نه. پنځم نمبر کوېسچن خلک دا کوي چې زموږ سره یو دوه میډیسن داسې دوايانې خلک یادوي چې یو ته موږ د کلوروکوین وایو، بل ته موږ د هایډرو اکسي کلورین وایو. اولنی کلوروکوین چې دی دا زموږ سره انټي ملیریل، مطلب دا دی چې دا د ملیریا کې دا کار کوي. او هایډرو اکسي کلورین زموږ سره داسې دوایي ده چې دا په روماتایډ ارټرایټس کې یعنې په جوړونو په درد کې په بیمارۍ کې دا کار کوي. نو په دې باندې سټډي روانه ده، خو دا ثابته نه ده چې دا د کرونا وایرس لپاره دا خاص دوايانې دي. په دې باندې تر اوسه پورې سټډي روان ده، انشاءالله په دې باندې موږ ډیټیل باندې بس بل ټایم وکړو. بله خبر دا ده چې کوم ترمل سکینر چې دی وایي دا وایرس معلوموي، دا زموږ سره ترمامیټر دی. کم ترمل سکینر کم چې د خلکو سره دا ما سره دی، دا صرف وروره فیور مطلب دا دی ټمپریچر تبه معلوموي. لکه زه خپل ځان ته ونیسم او تاسې ووینئ شاید چې بدي کې راشي، ټیک ده، نو دا صرف تبه معلوموي. په دې باندې وایرس چې دی دا نه معلومیږي. اوس 36.1 سنټیګریډ زما ټمپریچر دی، نه صرف ټمپریچر معلومیږي، تبه معلومیږي، په دې وایرس یې نه معلومیږي. ټیک شو، دا ستاسو کوېسچن. بل خبر ده چې انټي بایوټیک کم چې د بیکټیریا خلاف د هغې جراثیمو خلاف کار کوي، آیا دې وایرس په خلاف کار کولی شي؟ نو داسې قسم انټي بایوټیک نشته. انټي بایوټیک چې دی هغه زموږ سره وایرس نشي جمع کولی. انټي بایوټیک څه دي؟ په ساده پښتو کې مونږ دا ووایو انټي بایوټیک په باره کې چې ستاسو د پوهې دپاره چې کم شربت وي، نو په شربت په انداز کې مونږ ته یاره پوډري دوایي، نو پوډري دوایانې چې کم دي د ګولو په شکل کې وي او د شربتو په شکل کې وي، نو دا د دې وایرس خلاف کار نشي کولی. بله خبردار زموږ سره نمونیا ویکسین، د نمونیا دپاره زموږ سره کم ویکسین چې دی لکه نیموکوکس یو جراثیم دی او اچ انفلوینزا دوه جراثیم دي چې دا نمونیا د دې وجې نه کېږي او د جراثیم دپاره ویکسین شته، موږ ویکسین ورکوو. آیا دغه ویکسین د دې کرونا وایرس کیونکې کرونا وایرس هم نمونیا پیدا کوي، د دې وجې نه نمونیا کېږي، صحیح ده؟ نو آیا دا ویکسین د دې کرونا وایرس لپاره موږ استعمالولی شو؟ نو هېڅ قسم د دې دغه نشته، ثبوت نشته چې آیا دا کار کوي. نو دا هغه ویکسین چې دی کوم چې نمونیا لپاره استعمالیږي، نو دا ویکسین چې دی دا د کرونا لپاره نه استعمالیږي. بل کوېسچن او یو ضروري امپورټنټ کوېسچن دی چې خلک وایي چې ګرمي را روانه ده او یا نمی بوده کې نو دا وایرس به ختم شي. هېڅ قسم ریلیشن د موسم سره د دې وایرس نشته، که ګرمي او که یخني. بل خبر داسې کوي چې ډېر یخ موسم یا واور وي نو دا وایرس ختمیږي، هېڅ قسم
تعلق ورسره نشته، هیڅ قسم ریلیشن ورسره نشته چې موسم ګرم دی که یخ دی که واورې دي او که هر څه دي. بل کوېسچن دا دی چې کله مونږ په ګرمو اوبو لامبو نو دا وایرس به مړ کېږي. نه، دا ګرمو اوبو باندې لامبل دا وایرس نشي ختمولی، دغه قسم ثبوت مونږ سره نشته. د WHO د طرف نه دا خبرې دي. بل انټرسټینګ کوېسچن ډېر زیات هم کوېسچن خلک وایي چې مونږ اوږه خورو نو د اوږې سره دا ګوره اوږه کې انټي بیکټیریل خصوصیات شته. مطلب دا دی چې هغه بیکټیریا چې کوم زموږ په وجود کې یا به یې کې دا خصوصیت شته چې هغه جراثیم دا مړه کړي. لکه ستا په غاښ درد شو ته اوږه استعمالوي که هغې کار کوي، یا ستا بلډ پرشر وخوت کله ناکله موږ د اوږې پلې خورو په هغې کې کار کوي. نو د بعض نه جراثیم ختمولو یو خصوصیت په دې کې الله پاک ایښودی دی، خو د دې وایرس خلاف اوږې موږي چې دا کار نه کوي. نو کم چې دا د پیاز ټماټر الوګانو او د اوږو موږو خبرې کوي دا به دې کې کار نه کوي. انشاءالله نیکسټ ویډیو به موږ په دې دوو دوايانو باندې جوړو. که بیا هم ستاسو کوېسچن نو تاسو بیا پرسنلي کولی شئ.